سلامونه. په ایران کې د موجوده اخوندي نظام خلاف مظاهرې د انساني حقونو د کارکنانو د ښځو د مظاهرو د احتجاجونو لړۍ دومره پراخه شوې ده او دومره غځېدلې ده چې اوس خبره د رهبر یا د قامي مذهبي رهبر آیت الله علي خامنه‌ای کور ته رسېدلې ده. اوس د هغه خورزه انتظامیه او پولیسو ګرفتاره کړې ده. فریده مراد خاني دا خورزه ده د آیت الله علي خامنه‌ای، څوک چې دا وخت یې مذهبي رهبر دی، رهنما دی او یو قسم مشر دی، فادر دی یو قسم، یا د ټول مطلب په غټه سطح مذهبي لیول هم او په سیاسي اختیار په حساب هم ډېر طاقتور شخصیت دی. دغه خورزه فریده مراد خاني چې د هغه ګرفتاره شوې ده ځکه هغې د حکومت خلاف یو ویډیو کړې وه. په هغه ویډیو کې څه ویلي وو، هغې اړخ ته به راځم. هغه ویډیو یې په ټویټر باندې شیر کړې وه او د هغې ورور چې کوم دی محمود مراد خاني، نو هغې تصدیق کړی دی چې او پولیسو د هغې خور ګرفتاره کړې ده، یعنې د خامنه‌ای خورزه. د خامنه‌ای خورزې چې کوم ټویټ کړی و نو هغه یو ویډیو وه چې هغې په یوټیوب باندې لوډ کړې وه او په هغې ویډیو کې هغې څه ویلي وو، د خپل ماما د حکومت یا د موجوده رژیم یا د موجوده کوم اخوندي نظام دی یا کوم حکومت دی، کوم اقتدار اعلی دی هلته، نو د هغې اګینسټ خبرې کړې وې. ویلي چې آزاد خلک دې زموږ سره ملګرتیا وکړي، موجوده حکومت صرف او صرف خپل طاقت ته، خپل اختیار ته ژمن دی، خپل اختیار ته وفادار دی، خپل اختیار ته او خپل اقتدار ته وفادار دی. دا کم مذهبي اقدارو ته او کم روایتي اقدارو ته، انساني حقونو ته وفادار نه دی. دا د ماشومانو د بېګناه خلکو قاتل حکومت دی، یعنې د خپل ماما حکومت، یعنې موجوده انتظامیه یا د موجوده اډمنسټریشن یا موجوده ګورنمنټ چې کوم دی د ایران چې کوم اسلامي انقلاب نه وروسته کوم نظام قایم شوی دی، نو په دې نظام باندې تنقید کوي. د خورزه فریده محمود خاني مراد خاني، بخښنه غواړم، او محمود مراد خاني د هغې ورور دی، نو تصدیق یې کړی دی چې او نن پولیسو ګرفتاره کړې ده. دا احتجاجونو دا لړۍ چې کوم ده نو دا د مهسا امیني د مرګ نه وروسته د پولیس په کسټډي کې د مهسا امیني یوه پیغله وه، د هغې مرګ چې هغې پرده نه وه کړې، په دغه تور باندې ګرفتاره وه، بیا په جیل کې یا په کسټډي کې یا د پولیس په حوالاتو کې هغې ژوند د لاسه ورکړی. د پولیسو بیا ورجن مختلف دی، خو د انساني حقونو د ښځو کوم خلک چې اوس مظاهرې کوي نو د هغې ورجن یا د هغې موقف دا دی چې د پولیسو وجلې ده. د پولیسو موقف دا دی چې هغې ته هارټ اټیک یا کومه عریضه راغلې وه یا کوم بیماري ورته راغلې وه او ژوند یې لاسه ورکړی دی. نو دغه مظاهرې دوه نیمې میاشتې یا درې میاشتې خواوشا کېږي چې شروع شوي دي په ټول ایران کې، هر طرف ته، او نه صرف په ایران کې بلکې د دې اثرات اوس په بین الاقوامي ایونټس باندې تاسو د ریفلیکشن او د دې انعکاس وینئ. په ورلډ کپ کې دغسې د ورلډ کپ ترڅنګ په اقوام متحدې دغسې څومره چې کانفرنسونه کېږي، څومره چې غونډې کېږي په عالمي سطح، بالخصوص مغربي میډیا او یعنې د انساني حقونو څومره کارکنان چې دي او څومره چې خواخوږي خلک د دې انسانانو سره ځان چې ګڼي خواخوږي، نو هغه د ایران د موجوده حکومت د دې اقداماتو خلاف په مختلفو سطحو باندې اوازونه پورته کوي. او دا اوازونه اوس چې کوم دی نو دې وړاندې د خمیني صاحب هغه میوزیم ته څه ته ورلوېدلی او اوس د خامنه‌ای چې کوم خورزه ده هغه ګرفتاره شوه. دا خورزه د خاندان هغه برخه ده چې دا مخکې نه هم د موجوده مذهبي رژیم یا مذهبي اخوندي نظام چې کوم دی نو د هغې یا د مذهبي چې کوم نظام دی انقلاب نه وروسته د دې مخالفت کوي، د دې د مذهبي سیاست او د دې د مذهب په نوم د اقتدار او د دې د مذهب په نوم د خلکو د کنټرول کولو چې کوم مشینري ده د هغې مخالف دي. د خاندان دغه فریکشن چې دی، د خاندان دغه حصه چې کوم ده، دغه پارټ چې کوم دی، نو فریده محمود مراد خاني چې کوم ده نو دا اوس د خورزه ده د آیت الله علي خامنه‌ای، څوک چې دا وخت مشر دی، رهبر دی، رهنما دی، موجوده ګدینشین دی یا پاورفل شخصیت دی یا فادر فیګر دی، نو دا د هغې خورزه ده او هغه اوس هم ګرفتاره شوې ده. نو احتجاجونه دا لړۍ اوس په ایران کې د مهسا امیني نه راخوره شوې ده او تر دې هم دا را روانه ده او د دې په سیمې منطقې په سیاست به خامخا د دې اثر، یعنې په موږ او تاسو به هم پرېوځي او د ټوله دنیا باندې. اوس خو دنیا دومره ګول ده چې څوک هم یعنې محفوظ نه پاتې کېږي. د دنیا د یوې سیمې اثرات په بله سیمه کې که هغه څه ماجي دي او که سیاسي دي خامخا او خامخا